اولنی ټیسټ میچ پاکستان او د استرالیا چې کوم د پاکستان د میچ بهل وجوهات هغه د دې چې پاکستان ټیم صحیح د ټیسټ پلیران خو اغستې دي بالکل مکمل 100% د ټیسټ پلیران اغستې دي په دې کې کوم د ون ډے د ټي 20 پلیر نشته چې موږ چې د تیز گیم کوي بابر اعظم دی عبد الله شفیق دی سعود شکیل دی سرفراز احمد دی امام الحق دی پسراتی صاحب فهیم اشرف دی شپږ اول لوبغاړي شپږ او بیټسمنان پاکستان د ټیسټ پلیران اغستې دي او دغه ټیسټ پلیران کم سکور باندې اوټ کیږي وای اوټ کیږي سو وجه چې دغه ټیسټ پلیران په کم سکور باندې اوټ کیږي دغه استرالیا هم دغه پیټ دی هم دغه وکټ دی هم دغه بادران دی اولنی انس کې 200 سکور پاکستان ټیم وکړ په دیم انس کې کم از کم پاکستان دغه سکور چیس کړی او پاکستان ټیم استرالیا ته ماتې ورکړې او استرالیا ته شکست ورکړی په استرالیا کې او دغه ټیسټ میچ دې ګټلې وي د ټیسټ پلیران دي بابر اعظم د کپټنسۍ لري شوی دی په کار چې هغه ډېره غټه ذمہواري واخلي کم از کم سریز وای کم از کم یو نیم سل سکور وکړي د خپل ټیم لپاره خپل ټیم د مشکلاتو نه بهر کړي نن میچ مکمل سکور کارت سره شریکوم چې پاکستان ټیم څنګه دغه میچ بیل لري اولنی ټیسټ میچ چې کوم دی پاکستان ټیم ډېر غټ مارجن سره وبېلو استرالیا ټیم ډېر غټ هدف پاکستان ته ورکړی خو پاکستان سره یو نیم ورځ ټیم ډېر غټ ټیم پاکستان ټیم سره 1.5 سکور په دغه یو نیم ورځ کې چیس کېږي خو پاکستان ټیم چې نن په کم سکور باندې اوټ شوی دی یو ډېر بیکاره لیول سکور باندې اوټ شوی دی دغه میچ مکمل سکور کارت سره شریکوم چې پاکستان ټیم په سکور باندې اوټ شوی دی راځو دغه میچ سکور کارت طرف ته استرالیا اولنی بیټینګ کړی او 100 سکور کړی ټول لوبغاړي سویدلیو په دویم انس کې ورپسې پاکستان ټیم 201 او یا سکور وکړل 10 لوبغاړي وسویدل استرالیا چې دویم انس تراله نو 203 سکور وکړل 15 لوبغاړي سویدلیو 15 وکټ اوټ شوی وي وکټ اننګز ډیکلیئر کو پاکستان ټیم ته ټارګټ شو 1.5 سکور ټارګټ شو تقریبا چې یو نیم ورځ ټیم پاکستان ټیم سره پاتې 1.5 سکور ټارګټ پاکستان ټول ټیم په 9 سکور باندې اوټ شو په 300 سکور سره استرالیا ټیم دغه اولنی ټیسټ میچ وګټو د امام الحق عبد الله شفیق بابر اعظم سرفراز احمد سعود شکیل چې شپږ او پلیران سره د ټیسټ پلیران دی او پاکستان ټول ټیم په 9 سکور باندې اوټ په 300 سکور باندې پاکستان ټیم دغه میچ وبېلو اولنی ټیسټ میچ چې کوم هغه استرالیا په خپل نوم باندې کو او هغه پیچ دی او هغه وکټ دا په 9 سکور باندې پاکستان ټول ټیم اوټ کیږي تاسو هم راته خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې څه وجه چې پاکستان ټول ټیم په 9 سکور باندې په څلورم ورځ باندې اوټ شو دغه سکور پاکستان ټیم پوره نه کړو پاکستان ټیم دغه میچ وبېلو د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ نور کې کړه تاسو معلوماتو لپاره نور خو خبرې د الله په امان